سلامونه او نیکې هیلې ګلونه دوستان الله پاک دې وکړي چې جوړ روغ او د صحت جامې به مو په تن وي. شریف الله حاکم د افغان نیشنل آنلاین اکاډمۍ څخه یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. زموږ د نن ورځې درس د 10م ټولګي د ریاضي د لومړي څپرکي د عمومي تمرین 26م سوال دی دوستانو. 26م سوال د مثلث د مساحت مربوطه راځو د کمات د موږ نه وخت د کمات په داسې حال کې په لاس راوړی چې a مساوي کېږي p ضرب د p منفي a ضرب د p منفي b ضرب د p منفي c په جذر لاندې ده. دلته د a b c قیمتونه راکړي او د څرنګه د p قیمت راکړی دی. موږ راځو اول د p قیمت پیدا کوو او بیا وروسته د a قیمت پیدا کوو دوستانو. راځو د p قیمت پیدا کوو دوستانو. د p قیمت دا a جمع b جمع c تقسیم په 2. د a قیمت 14 جمع د b قیمت 15 جمع د c قیمت 12 تقسیم پر 2 دوستانو. نو 14 جمع 15 جمع 12 مساوي کېږي دوستانو 14 15 جمع 15 کېږي دوستانو 10 تقسیم په 2 15 کېږي دوستانو. راځو د p قیمت مو پیدا کړو. د p قیمت 15 شو دوستانو. د p قیمت 15 شو. راځو د a قیمت پیدا کوو دوستانو. د a قیمت مساوي کېږي په p ضرب د p منفي a 15 ضرب د 15 منفي 14 دوستانو ضرب د p منفي b 15 ضرب د 15 دوستانو ضرب د p منفي c 15 منفي 12 دوستانو په دې شکل. راځو a مساوي کېږي په 15 ضرب د 15 نه چې 14 لاړ شي پاتې به شي 2 دوستانو ضرب د 15 نه چې 15 لاړ شي پاتې به شي 10 دوستانو ضرب د 15 نه چې 12 لاړ شي پاتې به شي 3 دوستانو. ډېر وبښئ مساوي کېږي په دوستانو 2 په 15 کې 10 کېږي دوستانو ضرب د 10 په 3 کې 10 کېږي دوستانو په دې شکل. دا مساوي کېږي 10 په 10 کې دوستانو 10 مربع لیکلی شو. مربع د جذر سره خلاصېږي. د قیمت مساوي کېږي په 10. د قیمت مساوي 10 شو دوستانو. همدغه جواب ده. راځو دوستانو 20م سوال ده. 20م سوال په دې شکل دا 2 دانې پولینومونه راکړي. وایي که چیرې دا دواړه پولینومونه یو د بل سره معادل وي تاسو د b قیمت پیدا کړئ دوستانو. راځو لومړی پولینوم لږ ساده کول غواړي. لږ ساده کوو دوستانو. د a منفي b کل مکعب شکل لري دوستانو. راځو ساده کوو یې دوستانو. ښایي لږ انکشاف ورکوو دې ته. د x منفي 1 کل مکعب د a منفي b کل مکعب په اساس انکشاف ورکوو دوستانو. په دې شکل کېږي x مکعب منفي 3 ضرب د x مربع مثبت 3 ضرب د x منفي یو کېږي دوستانو. چې انکشاف ورکړو د منفي b کل مکعب په اساس په دې شکل کېږي دوستانو. راځو اوس موږ اول معادل پولینومونه تعریفوو دوستانو. معادل پولینومونه هغه پولینومونه دي چې د عین توان لرونکي مجهول ضریبونه یې سره مساوي وي. یعنی د دې توان د دې مجهول توان 3 ده او د دې مجهول توان هم 3 ده. د دې دواړه ضریبونه باید مساوي وي ښایي دوستانو. راځو x مکعب ضریب یو ده د دې یو ده ښایي دا خو نامعلومه ده a ده دا b ده. راځو دوستانو موږ خالي د b قیمت غواړو پیدا کړو. دلته د b مجهول چې ده د b سره مجهول چې ده توان یو ده. راځو په دې پولینوم کې ګورو چې د x توان په کوم ځای کې یو ده. دلته یو ده. ښایي دلته د خالي x ضریب 3 ده دوستانو. په پاس کې په اولني په دویم پولینوم کې د خالي x ضریب b ده دوستانو. ښایي د b قیمت مساوي په 3 ده دوستانو. همدغه قیمت ده دوستانو. همدارنګه د c قیمت مساوي په منفي 1 او د a قیمت مساوي په منفي 3 ده دوستانو په دې شکل.
مونه د بي قیمت غوښتی د بي قیمت یې 3 ده دوستانو. راځو 28م سوال ده دوستانو. 28م سوال د یوه الجبري پدای راکړې ده. دا ساده کوو دوستانو. ا تقسیم په ا جمع یو تقسیم په ا منفي یو ضرب دی ا منفي 2 تقسیم پر ا منفي یو. دوستانو راځو ساده کوو. اول حد د تقسیم په حالت کې دی دوستانو. که چیرې دوه کسرونه د تقسیم په حالت کې په نظر کې ونیسو دوستانو، اول کسر په خپل حالت لیکو، دوم کسر سرچپه کول د ضرب په حالت کې نیول کېږي. په دې شکل دوستانو ا ضرب د ا منفي یو تقسیم دی په ا مثبت یو دوستانو. دا کسر هم سرچپه کړو، دا هم په خپل حالت لیکلی دی دوستانو. یو د بل سره هم ضرب کړل، صورت د صورت څخه مخرج د مخرج څخه دا شکل جوړېږي دوستانو. ضرب دی دلته ا منفي یو په مخرج کې مشترک نیسي دوستانو. ا منفي یو دوستانو دلته د دې مخرج یو ده دوستانو. ا منفي یو چې په یو تقسیم کو ا منفي یو راسي. ا منفي یو چې په دې کې ضرب کو ا په ا کې ا مربع منفي یو په ا کې ا منفي دلته ا منفي یو چې په ا منفي یو تقسیم کو یو راسیږي. یو په 2 کې 2 دوستانو. په دې شکل راځي دوستانو. ښه دا مساوي کېږي ا ضرب دی ا منفي یو ا منفي یو تقسیم دی پر ا مثبت یو دوستانو ضرب دی. دوستانو دا کلک تجزیه کو دا په دې شکل لیکلی شو. که چیرې د چارت په طریقه د اکس مربع منفي اکس منفي 2 په اساس تجزیه کو ا ضرب دی او دا سادهونه چې ضرب یې کو منفي 2 شي او چې جمع یې کو منفي یو شي دوستانو. منفي 2 او مثبت یو دی، یعنی په دوو قوسونو وویشل دوستانو. یو قوس یې ا منفي 2 بل قوس یې ا جمع 2 شول دوستانو. ا جمع یو وبخښئ دوستانو ا جمع یو دوستانو. انشاءالله معلومیږي به. ښه تقسیم دی په ا منفي یو دوستانو. راځو دوستانو لږ یې نور ساده کوو. په صورت کې دلته ا منفي یو په مخرج کې دلته ا منفي یو دوستانو. دلته په مخرج کې ا مثبت یو دلته په مخرج کې ا مثبت یو دوستانو. ښایي په مخرج کې شی پاتې نه دي. په صورت کې پاتې دلته ا ضرب دی دلته پاتې دي ا منفي 2 دوستانو. همدغه جواب ده دوستانو. ا ضرب دی ا منفي 2 یا ا مربع منفي 2 ا که لږ نور ساده کړم دا یې جواب ده. 29م سوال ده دوستانو. 29م سوال د یوه الجبري پدای راکړې ده. د ضرب په حالت کې ده. موږ یې ساده کوو دوستانو. اکس ته جذر لاندې جمع وای ته جذر لاندې ضرب دی. اکس ته جذر لاندې منفي وای ته جذر لاندې ضرب دی. اکس جمع وای. راځو دوستانو ساده کوو یې. راځو دلته دا په دې دوستانو که چیرې دا د ا جمع بي او دا بل قوس د ا منفي بي شکل لري دوستانو. ا منفي بي دوستانو کله د یو د بل سره ضرب کو ا مربع منفي بي مربع کېږي دوستانو. راځو اسان نظر به وو چې اکس ته جذر لاندې مربع منفي وای ته جذر لاندې مربع ضرب دی اکس جمع وای دوستانو. په دې شکل راځو دا مربع د جذر سره خلاصېږي. دا مربع د جذر سره خلاصېږي دوستانو. دلته پاتې کېږي اکس منفي وای ضرب دی اکس دلته مربع نشته دوستانو. اکس جمع وای دوستانو. بیا د ا جمع بي او ا منفي بي شکل ته واوښتېدل دوستانو. فقط جذرونه پاک شول. راځو بیا یې ضرب وکړو. که چیرې ا مثبت بي ضرب د ا منفي بي کو ا مربع منفي بي مربع شکل نیسي. ښایي دلته هم که دا دواړه یو د بل سره ضرب کړو دوستانو په دې شکل نیسي. اکس مربع منفي وای مربع دوستانو. مشکل به نه وي انشاءالله. په دې رقم یې ضرب وکړو دوستانو. اکس په اکس کې اکس مربع او اکس په وای کې علامه مثبت اکس وای. دلته اکس ضرب د وای علامه منفي کېږي دوستانو. منفي ضرب د مثبت منفي کېږي دوستانو. منفي اکس وای یا وای ضرب د اکس هېڅ فرق نه کوي. مثبت منفي کې منفي وای ضرب د وای وای مربع کېږي دوستانو. دلته منفي اکس وای او مثبت اکس وای یو د بل سره خلاصېږي دوستانو. دلته پاتې کېږي خالي اکس مربع دلته پاتې کېږي خالي وای مربع. اکس مربع منفي وای مربع همدغه جواب ده دوستانو. 30م سوال ده دوستانو. 30م سوال ده څو دانې پولینومونه راکړي وای. تاسو ترتیب او درجه یې ووایاست. انشاءالله په دې کې یو مشکل نه وي. ډېر ساده ده ډېر اسانه ده.
راځو دا یو پولینوم ترتیبوو او درجه یې وایو دوستانو په نزولي او په صعودي شکل. هیڅ مشکل نشته دوستانو، هیڅ ستونزمن نه دی. نو راځو دا یو ترتیبوو. اول راځو لوړ توان پکې ګورو. لوړ توان دلته 3 ده دوستانو. خیر راځو د 3 توانه شروع کوو. 2x په توان د 3 پسې راځو په 3 پسې 2 منفي x مربع دا دی او منفي 4x دا دی دوستانو. مثبت و هم ثابت را ده دوستانو. نو راځو ترتیب شو دوستانو او درجه هم 3 ده دوستانو. درجه هم 3 ده. نو دوستانو په دا 2 هم په دې شکل دوستانو جی بي پولینوم یو صفري پولینوم ده. درجه یې تعریف شوې نه ده. درجه یې تعریف شوې نه ده. ترتیب په خپله ترتیب ده. او د سی پولینوم یو ثابت پولینوم ده دوستانو. درجه یې 0 ده دوستانو. درجه یې 0 ده دوستانو. همدغه جواب ده انشاءالله، نور مشکل به نه وي. یو دېرشم سوال ده دوستانو. د کیو ایکس پولینوم را کړی دی. کیو منفي یو دی موږ نه غوښتی دی، یعنې د کیو د پولینوم قیمت نظر د ایکس منفي یو قیمت دی موږ نه غوښتی دی. راځو د کیو ایکس د پولینوم نه کیو منفي یو پیدا کوو دوستانو. خیر راځو چې هر چې په پولینوم کې ایکس ده د هغه په ځای منفي یو وضع کوو دوستانو. منفي یو مکعب دوستانو، یعنې ایکس مکعب مثبت 3 ضرب د منفي یو د ایکس په ځای منفي یو منفي 5 دوستانو. راځو کیو یې منفي یو مساوي کېږي یو چې مکعب کړو هماغه منفي یو کېږي دوستانو. په دې شکل منفي یو ضرب د منفي یو ضرب د منفي یو. منفي یو ضرب منفي یو مثبت یو کېږي دوستانو. مثبت یو ضرب د منفي یو منفي یو کېږي دوستانو. په دې شکل منفي یو مثبت منفي کې منفي یو په 3 کې 3 دوستانو او منفي 15 منفي 15 منفي 15 دوستانو. منفي یو او منفي 3 منفي 4 کېږي منفي 4 او منفي 15 منفي 9 کېږي دوستانو. کیو یې منفي یو مساوي کېږي په منفي 9 دوستانو. همدغه یې جواب ده. 2 سوال ده دوستانو. 2 سوال ده. 2 دانې پولینومونه راکړي. یو د پی ایکس پولینوم یو د کیو ایکس پولینوم. پی ایکس منفي کیو ایکس، یعنې د پی ایکس د پولینوم نه د کیو ایکس پولینوم منفي کوو یو جز. پی 0 او کیو 0 پی 0 جمع کیو ایکس کیو 0 دا پیدا کوو د جمع اصل او پی یو منفي کیو منفي یو دا پیدا کوو دوستانو. پی ایکس منفي پی ایکس پیدا کوو دوستانو. پی ایکس جمع کیو ایکس جمع وسره پی ایکس پیدا کوو دوستانو. راځو په لومړي قدم کې اول جز حل کوو دوستانو. اول جز پی ایکس منفي کیو ایکس 2 پولینومونه دي تفریقوي یو د بل نه. ښه راځو په ساده ډول یې تفریقوو دوستانو. ایکس مربع منفي 2x جمع 3 منفي ته 2x مربع مثبت 3x منفي 1 دوستانو. راځو موږ په تفریق کې ویلي وو کله چې یو پولینوم تفریقوو د هغې علامې باید تغییر کړو. خیر 2x مربع منفي x مربع منفي 2x مربع دوستانو منفي x مربع پاتې کېږي. مشکل نشته انشاءالله په دې کې ساده دی. منفي 2x او منفي 3x منفي 15x کېږي دوستانو. مثبت 3 او مثبت 1 مثبت 4 کېږي دوستانو. دا یې اول جز. راځو دویم جز پی 0 جمع کیو 0. اول راځو پی 0 پیدا کوو دوستانو. پی 0 د پی په پولینوم کې هر ځای 0 x دا 0 وضع کوو دوستانو. 0 مربع منفي 2 ضرب د 0 جمع 3 دوستانو. 0 چې مربع کړو 0 2 په 0 کې 0 منفي 0 0 جمع 3 کېږي دوستانو. اوس کیو 0 پیدا کوو. کیو 0 د کیو پولینوم کې چې هر ځای 0 ده د هغې په ځای x دا 0 وضع کوو دوستانو. 0 مربع جمع 3 ضرب د 0 منفي 1 دوستانو. 0 چې مربع کړو 0 په 2 کې 0 او 3 په 0 کې 0 جمع 0 منفي 1 دوستانو. راځو دوستانو پی 0 جمع کیو 0 پیدا کوو. پی 0 هم پیدا کوو کیو 0 هم پیدا کوو. اوس یې د دواړو د جمع حاصل پیدا کوو دوستانو. د پی 0 قیمت 3 ده دوستانو. د کیو 0 قیمت منفي 1 ده دوستانو. دا چې یو د بل سره جمع کوو
درې جمع ورسره منفي یو دوستانو دا مساوي کېږي 3 منفي یو 2 کېږي دوستانو. د دې قیمت هم 2 شو دوستانو. اول جزیه دا ده، دویم جزیه 2 شو دوستانو. اوس پی یو او پی منفي یو پیدا کوو دوستانو. پی منفي یو راځو ښایي دلته پیدا کوو دوستانو. پی یو یعنی د پی په پولینیوم کې هر ځای چې ایکس ته په ځای یو وضع کوو دوستانو. راځو دلته یو وضع کوو، یو چې مربع کوو لاندې لیکو یو کېږي دوستانو منفي 2 ضرب د یو 2 ضرب د یو هماغه 2 کېږي دوستانو. جمع ورسره 3 دوستانو. دلته 3 جمع یو 4 کېږي 4 منفي 2 مساوي کېږي په 2 دوستانو. اوس راځو کیو یې منفي یو پیدا کوو دوستانو. کیو یې منفي یو د کیو پولینیوم کې چې هر ځای ایکس ته د په ځای منفي یو وضع کوو دوستانو. منفي یو دلته چې وضع کوو منفي یو چې مربع کوو مثبت یو کېږي دوستانو. مثبت یو ضرب د 2 کېږي دوستانو. دلته چې منفي یو وضع کوو په دې علامه په دې کې ضربېږي منفي کېږي. منفي یو په 3 کې منفي 3 کېږي دوستانو او منفي یو په خپله دوستانو. منفي یو او منفي 3 منفي 4 کېږي دوستانو. منفي 4 او مثبت 2 منفي 2 کېږي دوستانو. راځو ښایي اوس یې د تفریق حاصل پیدا کوو. راځو پی یو دوستانو د پی یو قیمت دلته 2 ده دوستانو. لاندې لیکو 2 او منفي ته د کیو یې منفي یو قیمت منفي 2 ده دوستانو. منفي 2 مساوي کېږي 2 منفي په منفي کې مثبت 2 دوستانو مساوي کېږي په 4. دریم جزیه هم جواب شو 4 دوستانو. راځو څلورم جزیه هم مشکل نه دی دوستانو، تفریق ده. پی ایکس منفي پی ایکس. پی ایکس منفي پی ایکس پوهېږو دوستانو چې د پی ایکس نه د پی ایکس پولینیوم لاړ شي مساوي کېږي په 0. دا ساده ده دوستانو. نو راځو دریم جزیه هم مشکل نه ده، حل کوو یې دوستانو. راځو پی د قوس په مابین کې پی ایکس جمع کیو ایکس او جمع ورسره پی ایکس. راځو حل کوو یې. راځو دوستانو په 5م جز کې د قوس په مابین کې اول پی ایکس جمع کیو ایکس پیدا کوو، بیا وروسته پی ایکس ورسره جمع کوو دوستانو. راځو دلته مستقیم نیسو دوستانو. اول پی ایکس جمع کیو ایکس مساوي کېږي په 2 ایکس مربع جمع 2 ایکس مربع 3 ایکس مربع کېږي دوستانو. منفي 2 ایکس او مثبت 3 ایکس مثبت ایکس کېږي. مثبت 3 او منفي یو مثبت 2 کېږي. دا د پی ایکس او جمع کیو ایکس قیمت شو دوستانو. راځو په اوس پی ایکس ورسره جمع کوو دوستانو. د پی ایکس قیمت ایکس مربع منفي 2 ایکس مثبت 3 ده دوستانو. دا چې ورسره جمع کوو کېږي 3 ایکس مربع جمع 1 ایکس مربع 4 ایکس مربع دوستانو. مثبت ایکس او منفي 2 ایکس منفي ایکس کېږي دوستانو. مثبت 3 او مثبت 2 مثبت 15 کېږي دوستانو. په دې شکل همدغه جواب ده. راځو دوستانو 33م سوال له څو دانې پولینیومونه راکړي. ماته په دې شکل دی چې لاندې پولینیومونه نظر وای ته په نزولي ډول ترتیب کوي دوستانو. انشاءالله ډېر ساده نه دي. کله چې موږ ته وایي چې نظر وای ته په سعودي یا نزولي ډول ترتیب کوي، یعنی موږ ایکس بیخي په نظر کې نه نیسو. موږ داسې فکر کوو چې دا ایکس یو ثابت عدد ده، ایکس بیخي په نظر کې نه نیسو. راځو دا پولینیوم په نزولي ډول نظر وای ته ترتیبوو. ایکس په نظر کې نه نیسو، موږ داسې فکر کوو چې دا ایکس یو ثابت عدد ده دوستانو. راځو وای ګورو، وای لوړ توان یې ګورو چې څو ده. د وای لوړ توان یا جګ توان یې 3 ده. اول 3 توان لیکو دوستانو. راځو پسې 2 توان یې په دې حد کې ده. راځو همدا حد پسې لیکو 3 ایکس او وای مربع دوستانو. پسې خالی وای جمع 4 ایکس مربع. اصلا موږ داسې فکر کوو چې دا ایکس یو ثابت عدد ده، بیخي په نظر کې نه نیسو چې د دې توان څه ده، علامه یې څنګه ده. 4 ایکس مربع او وای دا هدم ونیوو، دا هدم ونیوو، دا هدم هم ونیوو. نو راځو یو ایکس مربع ایکس مکعب پاتې ده. ایکس مکعب په آخر کې لیکو دوستانو. یو ثابت عدد ده دوستانو. 34م سوال ده دوستانو. بعضې افادې راکړي دي، وایي تاسو ووایاست چې
کومه الجبري افاده ده، کومه الجبري افاده نه ده، کومه پولینومي افاده ده، کومه ناطق او غیر ناطق الجبري افاده ده دوستانو. نو راځو ښایي لومړی دې افاده خالي دیارلس یو ثابت ده دی دوستانو. نو یو ثابت پولینوم دی په اصل کې ثابت پولینوم دی دوستانو. او دوه تجاذر لاندې ضرب د اکس دوستانو دا هم یو پولینوم کېدای شي او همدارنګه یوه ناطقه الجبري افاده کېدای شي دوستانو. ناطقه الجبري افاده. په دریم صفر ده دوستانو. صفر یو خنثی عدد یا صفري پولینوم ده دوستانو. صفري پولینوم. او راځو ډي ته. ډي هم یو پولینوم ده دوستانو. یو پولینوم ده دوستانو ځکه چې د مجهول توانونه یې د مکمل اعدادو د سیټ څخه دي. او همدارنګه یوه ناطقه الجبري افاده هم ده. ناطقه الجبري افاده هم ده. راځو اکس تجاذر لاندې منفي یو تقسیم په اکس دوستانو دا پولینوم نه ده او ناطقه الجبري افاده هم نه ده. دا غیر ناطقه الجبري افاده ده دوستانو. غیر ناطقه الجبري افاده. او آخری هم دوستانو پولینوم نه ده ځکه چې وایي یو مجهول په مخرج کې راغلی دی دوستانو. نو یوه ناطقه الجبري پولینوم نه دی ممتا یوه ناطقه الجبري افاده ده دوستانو. ناطقه الجبري افاده ده. دوستانو زموږ د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. نو تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم په مهربان رب مو سپارم. الله پاک مو راته مل شه.